داسې هم شته چې په اړه یې جمهور رئیس ته د سیمې د خلکو لخوا ډېر شکایتونه هم شوي وو. خو ښاغلي کرزي همغه والیان په بل ولایت کې ګمارلي دي. موږ په نننۍ شاننده کې څیړو چې آیا دغه والیان په تېره دنده کې کومې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې اوس بیا په دندو ګمارل شوي دي، او آیا کرزي د کوم سم داخلي سیاست په پام کې نیولو سره دغه بدلونونه رامنځته کړي. د همدې موضوع د راسپړلو لپاره را سره په سټوډیو کې میلمانه دي د حق او عدالت د ګوند معاون ښاغلی معین مرستیال صاحب، د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی عبدالستار سعادت صاحب، او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی اسمت قانع صاحب. تاسې ته په خپرونه کې هرکلی کوم. مرستیال صاحب، که له تاسو یې راپیل کړو چې جمهور رئیس کرزي په دې نږدو کې ډېر زیات بدلونونه رامنځته کړل، والیان یې بدل کړل، همدارنګې ځینې وزیران یې بدل کړل، حتی چې د ځینو ادارو رئیسان هم بدل کړل. تاسو څه فکر کوئ چې جمهور رئیس کرزي دغه کړنه د کومې مفکورې له مخې کړې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو لیدونکو ته د احترام په وړاندې کولو سره افغانستان له څه نه څه تقریبا 2 کالو د راپدې خوا د نړیوالې ټولنې خوا د انتقاد سره مخامخ شوی دی. که خوا د افغانانو د انتقاد سره د افغانستان حکومت مخامخ و، لیکن له پخوانه لیکن له 2 کال نه راپدې خوا په جدي ډول باندې د نړیوالې ټولنې خوا حکومت د انتقاد لاندې دی. دا انتقاد په دې وجه دی چې دلته په حکومت کې فساد دی، په حکومت کې بې کفایتي ده، د قانون تنفیذ نشته دی، اشخاص او افراد د استعداد په اساس، د تخصص په اساس باندې، د مسلک په اساس باندې په اداراتو کې توظیف نه دي، خصوصا په لوړو څوکیو کې چې د وزارتونو نه رانیولې تر والیانو او په ځینو نورو اداراتو کې چې ضروري دي. بلا دغه انتقاد باعث د دې شوی دی چې ولسمشر د نړیوالې ټولنې ته د ځواب په حیث باندې یو څه تغییرات راولي. لیکن متاسفانه دا تغییرات په دې معنا را نه غلل چې دلته د اشخاصو او د افرادو استعدادونه په نظر کې ونیول شي، کفایت او تخصص په نظر کې ونیول شي، بلکې که د یوې خوا د افغانانو د غولولو لپاره و، لیکن د بلې خوا د نړیوالې ټولنې د غولولو لپاره هم، ځکه چې په مختلفو کنفرانسونو کې چې په افغانستان سره د نظامی مرستو، اقتصادي مرستو په ارتباط باندې نړیوالې ټولنې ته لاسلیک کړي دي، او د ځینو ډېرو لویو هیوادو سره خاص ډول باندې د امریکا متحده ایالاتو، برطانیې، بیا د هغه نشرادي خواشي د هند، چین، جرمني، فرانسې، نورو هیوادو سره په ټولو کې دا توافقات 2 اړخیز وو. مهمه برخه دا و چې د هیوادو د افغانستان سره که د اقتصادي او نظامی مرستو اعلان کړی دی چې د 2014 نه وروسته به دا کار کوي، لیکن د افغان لوري دا غوښتلي دي چې باید په نظام کې په خاص ډول په حکومت کې باید اصلاحات راشي. که اصلاحات راشي، مرستیال صاحب ستاسو په خبرو کې، په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې نړیواله ټولنه هم زړه نه ښه کوي چې پراخې مرستې وکړي، یعنې صادقانه چلند وکړي د افغان حکومت سره. که چیرته په ادارو کې سم بدلون راشي، یعنی وړ کسان په دندو وګمارل شي، د نړیوالې ټولنې ګټه ده که تاوان؟ غوښتنه هم د نړیوالې ټولنې دا وه چې باید هم افغانستان ته، هم د افغانستان ولس ته وړ اشخاص او افراد د کفایت په اساس، د استعداد په اساس، د تخصص په اساس باندې، له بلې خوا افغان
ټولنه په افغانستان کې دوی خپل ګټې هم لري، لیکن د دې نه موږ هیڅ سترګې نه پټوو. د دوی مصارفات په نظامي او اقتصادي لحاظ باندې د دې لپاره نه و چې یوازې زموږ لپاره، بلکې د دوی ګټې هم په دې کې نغښتې دي. متاسفانه د دوی هر ډول سیاسي او اقتصادي ګټې چې دي، لیکن متاسفانه اقتصادي ګټې څه وستافان زه فکر کوم اول دا چې افغانستان اوس هغه مرحله ته رسیدلی دی چې موږ د معدنو د استخراج په فوړۍ کې ولاړ یو، او د دې معدنو د استخراج په ارتباط باندې نړیواله ټولنه ځینې مشخص هیوادونه علاقمند دي چې باید دلته پانګه اچونه وکړي، او د دې پانګه اچونې په نتیجه کې هم ځان ته ګټه ولري، هم افغانانو ته ګټه ولري، او دا په هغه صورت کې راتلی شي چې موږ یوه ښه حکومتولي په افغانستان کې ولرو. بنابراین د نړیوالې ټولنې علاقمندي د ښې حکومتولۍ په راتګ سره په دې کې وه چې باید هم افغانان د نړیوالې ټولنې د شتون نه په افغانستان کې ګټه واخلي، هم دوی ته ګټه پورته کړي. څه فکر کوئ چې دغه والیان مخکې په دندو کې هم صادق نه و او یا اغېزمن نه و، اوس به د خلکو حقوق څومره وساتي، د خلکو حقوقو ته به څومره پاملرنه وکړي او د خلکو ګټې به ورسره ډېرې خوندي شي؟ زه سلام کوم مرستان صاحب ته، خاني صاحب ته، تاسو ته، ټولو ولیدونکو ته. مثلا مهمه دا ده چې یوه دقیقه تګلاره وجود لري، یو ستراتیژي وجود لري، پلان وجود لري، د هغه د تطبیق لپاره یو سالم مدیریت او رهبري باید وجود لري. معمولا نظامونه څو مهمې وظیفې لري، مثلا د خدماتو رعایت کول دي. که چېرته د ښاروالۍ د ډېر عادي کار نه شروع شي چې یو څوک جارو کش کاږي، د برېښنا تر رسولو پورې، د اوبو د مدیریت پورې، دا ټولو پورې دا د نظام هغه اساسي وظایفو کې راځي. د عدالت تامین دی په یو هېواد کې، چې دا د نظام بل مهمه وظیفه دا ده چې د عدالت تامین باید وکړي په یو هېواد کې. د عدالت تامین کېدای شي تیوریک وي، مثلا د قوانینو وضع کول، ډېر پارلمان په دې کې ونډه لري، د افغانستان د نافذو قوانینو د احکامو له مخې د ملي شورا او د ولسمشر ترمنځ، او